ملګری ډېر محترم اقبال سجید اوداس صاحب ته چې کوم دی نو خواست کوم چې هغه راشي او خپل کلام ستاسو سره شریک کړي. د ملګرو چې دا کومه ورځ را جوړه کړې ده نو موږ له پکار دي چې دغه شانتې نورې اهمې ورځې ومانځو. ما دا نظم غالبا په 2001 کې په 1 مئی باندې په ایوان صدر کې په ډیوټۍ ومه نو دا مې لیکلی دی ښکته به نشي اوس بیرغ دی د عظمت مزدوره، ښکته به نشي اوس بیرغ دی د عظمت مزدوره، ځان چې قربان دی په وطن کړو په غیرت مزدوره. تا شاړې دشتې د وطن کړلې ګلزار د مینې، ګلونه کړل دی را زرغون په هره لار د مینې، انکار به څوک وکړي دا ستا د لوړ قدرت مزدوره، ځان چې قربان دی په وطن کو په غیرت مزدوره. ته د ژوندون تورتم ماښام له رڼاګانې راوړې، ته د ژوندون تورتم ماښام له رڼاګانې راوړې، خپل ځان خفه کړې خو هېواد له ښکلاګانې راوړې، صحجبه منطق لرې ډک د عزت مزدوره، ځان دې قربان په دې وطن کړو په غیرت مزدوره. سودا دې ایره د بچو د وطن په غم کې، سودا دې ایره د بچو د وطن په غم کې، سری ګریوان ګرځې مدام د دې چمن په غم کې، په درد دردېږې ته د ټول انسانیت مزدوره، ځان دې قربان په دې وطن کړو په غیرت مزدوره. و دې شیندله وه په وطن باندې رنګونه هر خوا، لکه موږ چې نن دا سینو نو دا د مزدورو د برکته دي. و دې شیندله په وطن باندې رنګونه هر خوا، ځان دې تاله کړو خو زرغون دې کړه ګلونه هر خوا، ستایم وداس به دې مدام دا شجاعت مزدوره، ځان چې قربان دی په وطن کړو په غیرت مزدوره.